سلامونه په لندن کې د بي بي سي پښتو ټلویزیون نړۍ دا وخت ته راغلی د نن سرټکي مو د ټکنالوژۍ له لارې د دین په اړه معلومات په کندهار کې اوس ډیری مدرسو د واتساپ او ټلګرام له لارې عامه پوهاوی پیل کړی دی د مالیزیا نوی لومړی وزیر وایي دومره شواهد ورسره شته چې د پخواني لومړي وزیر نجیب رزاق پر ضد د فساد قضیه پیل کړي عراقیان نن د خپل هیواد ملي پارلمان لپاره رایې اچوي دا د داعش له ماتېدو وروسته لومړی ټاکنې دي خپرونه کې له دې ټولو سره که د بالیووډ د مشهور فلمي ستوري شاهرخ خان مینوال یې خپرونه تر پایه وګورئ ځکه په هنري شیبو کې خبرې ورسره لرو او د ټکنالوژۍ له ډګره په لنډو خبرونو کې نن هغه ماشین هم درښیو چې انسان ته پوستکی پیوندوي جوړ بخیر نړۍ د وخت خبرونه کې لاند خبرونه سپورت او ډېر نور په زړه پورې مطالب درته لرو نو کولی شئ تر پای راسره اوسئ د افغانستان په کندهار ولایت کې د دیني زده کړو ډیریو مدرسو او ښوونځیو د واتساپ او ټلګرام له لارې خلکو ته د زده کړې زمینه برابره کړې ده دیني عالمان له دې لارې کاروونکو ته پر شرعي او دیني مسایلو معلومات ورکوي او پوښتنې یې ځوابوي د دغو ګروپونو چلوونکي وایي هره ورځ سلګونه اړیکې او پیغامونه ترلاسه کوي او د کاروونکو شمیر هم ورځ تر بلې ډیریږي بهرمېشتي افغانان هم د ټکنالوژۍ په مرسته په افغانستان کې له میشتو دیني عالمانو پر بېلابېلو مسایلو معلومات اخلي نور حال د مامون دراني په دې رپورټ کې زه عبدالحکیم د کوټې څخه خبره کوم د ځیرک او انټرنیټي ټلیفون د لارې دیني پوښتنو ته ځوابونه او د قرآن زده کړه که تاسو په کندهار یا هم افغانستان کې اوسېږئ هر ورځ به د واتساپ او ټلګرام د ګروپونو د لارې د 12 شرعي پوښتنو ځوابونه د دیني مسایلو په اړه فتواوې د قرآن زده کړه تفسیر او ژباړې ترلاسه کولی د بیت المال اجازه څوک خو د دې ټولو توکو د ترلاسه کولو لپاره اړ یاست په هغه ګروپونو کې چې د ځینو دیني مدرسو لخوا جوړ سوي ګډون وکړي د مسایلو څخه ډېره ګټه اخلم ځکه 12 مسایل الوز راځي په دې لا شان راځي چې زما په ذکر کې نور مسایل راګرځي یا کم شان چې زما خپل مشکل چې می خپل څنګه کني هغه په حل سي مثلا یو ولس نوري ما ته راځي بوخت کسان اوس اړ نه دي د دې کوشیانو په څیر ساعتونه په مدرسو کې تیر کړي په واتساپ او ټلګرام کې د شرعي مسایلو کاروونکي یوازې تر افغانستان پورې محدود نه دي کاروونکي له افغانستان څخه د باندې په امریکا اروپا او عربي هیوادونو کې هم ورځ تر بلې په ډېرېدو دي دا چې دغه ډول ګروپونه اغېز پر همېشته افغانانو څه دي په امریکا کې مې د میشت افغان احسان څخه وپوښتل چې د دغه ګروپونو د اغېز په اړه راته وایي شخصا درته وایم الحمدلله ما د دې ګروپ څخه ډېر فایده مې کړې ده داسې ولایتونه هم ستا په امریکا کې چې یو عالم ته لاس نه رسیږي نو خلک ډیر محروم سي د عالمانو څخه د مسجدو څخه نه دي خبر په احکامو داسې په اساسي احکامو نه دي خبر په کندهار کې شاوخوا 300 دیني مدرسې فعالیت لري هغه مدرسې چې ښایي وړاندې د انټرنیټ او ټکنالوژي سره هیڅ هم نه و جوړه خو اوس یو شمېر د اسلامي لارښودونو په برخه کې د ټکنالوژي څخه په پراخ مټ ګټه پورته کوي هماجه مدرسه په واتساپ کې تر 40 زیات ګروپونه لري چې د میرمن د پوښتنو د ځوابولو لپاره بیل ګروپونه جوړ شوي او همدارنګه د ښځینه منتظمین لخوا څخه پر مخ وړل کیږي هغه کاروونکي چې د لومړي ځل لپاره دغه ډول ګروپونو ته داخلیږي هغوی یو لنډکلي پیغام ترلاسه کوي چې پکښې سپارښتنې سوې د سیاسي مسایلو نورو مذهبونو ته سپکاوی او د شخصي معلوماتو د خپرولو څخه باید په دغه ګروپونو کې ډډه وشي حال دا چې شرعاً خاوند هیڅ حق پر ښځه نه لري په واتساپ او ټلګرام کې د شرعي مسایلو د ګروپونو مدیران وایي هره ورځ د نړۍ له ګوټ څخه سلګونه اړیکې او پیغامونه ترلاسه کوي د یو هفته استعمال دلته د حنیفي فقهي کتابونه او دیوبند مدرسې فتواوې د ځواب ورکولو د اصلي سرچینو په توګه کارول کیږي دغه ټکنالوژي نه وای او یا موږ استفاده نه ځنې کولی زه خو په ګیلان ولسوالۍ کې ګزاره نه سم کولی څوک په اماده سي دې کار ته هلته به دغه د خلکو پوهاوی چا کولی آیا هلته خلک په بدۍ کې ښځې نه سره ورکوي آیا هلته خلک بې نکاح ښځې نه غواړي دا اوس ما سره مسله سخته وایي ما وغوښتل بیا موږ وروسته مشوره کول چې مشر ورته کښېنو که کشر ورته کښېنو دا اوس د دغه مسایلو د دغه ټکنالوژي له برکته هغه پوه شوه
په کندهار کې دمګړي د اسلامي لارښودونو برخه کې یو چاپي او 4 راډیوګانې هم فعالیت لري چې یوه دولتي او پاتې د دیني مدرسو لخوا پر مخ وړل کیږي. مامون درانی BBC کندهار. د ټکنالوژۍ له لارې د علم پر ترلاسه کولو په کابل کې نجما ځلا د کابل پوهنتون له استاد نجیب زاهد سره خبرې کړې دي. زه په دې باور یم چې هغه ستونزې چې زموږ او تاسې په هیواد کې شته ځکه جنګي حالت دی د دې ستونزو په کمیدو سره زموږ او تاسې د علماو سره دغه عقیده او دغه باورونه هم له منځه ځي ځکه هغوی وسایلو ته لاسرسی پیدا کوي. کله چې هغوی د وسایلو څخه ګټه واخلي نو هغوی په خپله په دې نتیجې ته رسیږي چې هغه فکر چې موږ سره پخوا و او خلکو ته موږ بیانول چې دغه وسایل زموږ په ګټه نه دي، نن په خپله دا حقیقت منو او خپل اشتباه منو چې موږ په دغه فکر کې او په دغه عقیده او په دغه باور کې موږ په اشتباه باندې وو او له دې وسایلو څخه ګټه اخیستل دا په خپله د دعوت په لاره کې موږ او تاسو سره ډېره مرسته کوي. تاسو له ټکنالوژي نه د کار اخیستلو ګټو ته اشارې وکړلې، نو دا بیا څنګه مسله ده چې یو شمېرو ته حتی دا باور ورکړل شوی دی چې له ټکنالوژي نه کار اخیستل سم کار نه دی، ښه کار نه دی او حتی دا چې ګناه لري، او آیا نه کارول زیان هم لري؟ هر هغه څوک چې نن انټرنیټ ته د یو بېځایه او بېفایدې وسیله وایي، اصلا کې هغوی د دې وسیلې په مورد کې معلومات نه لري، هغوی د تلویزیون په مورد کې معلومات نه لري. نن په نړۍ کې د 200 نه زیات اسلامي چینلونه شته چې د هغه د لارې نه موږ او تاسې کولی شو چې د خپل ځان او د خپل ټولنې او د خپل اولادونو د پوهې دپاره استفاده وکړو، ګټه ورځنې واخلو. نو که یو څوک دې ته خردجال وایي نو دا په دې معنا شوه چې هغه خلک یوازې دا نه چې د دوی دا خبره او دا باور او عقیده دا د اسلام په ضد کې دی، بلکې دوی د خپلې ټولنې پر مخ باندې د علم او د پرمختګ یوه لویه دروازه هغه په خپلو لاسونو باندې تړي او ټولنه بدبختۍ طرف ته بیایي. په کابل کې د پوهنتون استاد نجیب زاهد و چې زموږ له همکارې نجما ځلا سره یې خبرې کولې. په دې اړه که نور بشپړ معلومات غواړئ کولی شئ زموږ په پاڼې ته سر ورښکاره کوئ. پر BBC پښتو ټکي کامې په پوره ډول لیدلی، لوستلی او اورېدلی شئ. پته پر سکرین باندې هم ګورئ. په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ادعا کوي چې د اسلام آباد په هوایي ډګر کې کراچۍ ته د تلو ټکټ نه دی ورکړل شوی. ښاغلي پښتین له BBC سره په خبرو کې وویل 3 ځلې د هوایي ټکټ غوښتنه نه ده منل شوې. د پښتون ژغورنې غورځنګ په کراچۍ کې د مې پر 14مه جلسه یا پرلط کوي. دی وایي په پېښور، اسلام آباد او کراچۍ کې د دې غورځنګ 12 غړي د پاکستان استخباراتي ادارو نیولي دي. په سند کې صوبایي حکومت بیا ویلي د پښتون ژغورنې غورځنګ له جلسې سره ستونزه نه لري او یوازې د جلسې ځای بدل کړی دی. د سیمې او نړۍ په یو څو نورو لنډ خبرونو کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د ایډز ناروغۍ د خپرېدو مخنیوي لپاره یې د عامه پوهاوي پروګرام پیل کړی دی. د شمیرو له مخې دا مهال څه باندې 7,000 کسان په افغانستان کې ایډز لري. د عامې روغتیا وزارت پر مذهبي مشرانو او دیني عالمانو هم غږ کړی دی چې د دې وایرس په اړه د عامه پوهاوي په ډېرېدو کې مرسته وکړي. جنسي تماس او په نشهیي توکو روږدېدل د HIV وایرس د لیږدېدو 2 لوی لاملونه ګڼل کېږي. امریکا یې ولسمشر او د بریتانیا لومړی وزیر پر دې سلا شوي دي چې پر ایران د بندیزونو پر بیا لګولو باید خبرې وشي. بریتانیا، فرانسه او جرمني په دې اندېښنه کې دي چې پر هغو اروپایي کمپنیو چې له ایران سره کاروبار کوي ښایي دا نوي بندیزونه اغیز وکړي. بل پلو د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف خپل ډیپلوماټیک سفر پیل کړی دی. په دې سفر کې له نړیوالو سره ګوري چې تړون وژغوري. ښاغلی ظریف لومړی بیجینګ او بیا روسیې او برسلز ته ځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو وایي که شمالي کوریا له اټومي وسلو د ځان پاکولو لپاره ټینګ ګامونه واخلي نو دوی به ورسره مرسته وکړي چې هېواد ته یې سوله او شتمني ورکړي. په عین وخت کې د خوړو نړیوال سازمان مشر هم شمالي کوریا ته تللی و او پر نړیوالو یې غږ کړی دی چې په شمالي کوریا کې د کارونو ملاتړ وکړي. دی وایي نړیوال بندیزونه د دوی کارونو ته خنډ جوړ کړی دی. د ایټالیا پخواني لومړي وزیر بیا سلویو بارلسکوني بیا له دولتي دندې د ده د منع کولو پر ضد خپله حقوقي قضیه ګټلې ده. په میلان کې یوې محکمې امر وکړ چې دی کولی شي ځان سم کړي. دا له هغه سره چې دی په 2014 کال کې د مالیې د درغلۍ په تور پړ هم پیژندل شوی و. ښاغلی بارلسکوني د ایټالیا د فورزا ګوند مشر دی. د ګوند له ښي اړخې پارټۍ سره چې لیګ نومیږي په پارلمان کې تر ټولو ډېرې څوکۍ لري.
او د فضایي څېړنو امریکایي اداره ناسا پلان لري چې مریخ ته یو وړوکی هلیکوپټر ولېږي. که پر روور کاپټر ازموینې کامیابه شوې نو دا به په دې معنی وي چې ناسا کولی شي سره سیاره بې له دې چې د هغې غرنۍ برخو ته ورشي وڅېړي. د دې لپاره چې د مریخ په ډېر نازک اټموسفیر کې الوتکه والوتلی شي، وزن یې تر 2 کیلوګرامو کم دی. د الوتکې څرخونه به له ځمکې 10 وارې چټک پکې تاویږي. ناسا پلان لري چې دا ماموریت په 2020 کال کې پیل کړي. د مالیزیا نوي ټاکل شوي لومړي وزیر مهاتر محمد د تېرې اونۍ له بریا وروسته لاس په کار شوی دی. تر اوسه یې د خپلې کابینې څو غړي ټاکلي دي، ځینې یې په پخواني حکومت کې د ملاتړي او ملګري هم دي. یو څو ساعته وړاندې یې وویل چې داسې کافي اسناد ورسره شته چې له مخې یې کولی شي د پخواني لومړي وزیر نجیب رزاق پر ضد د فساد قضیه پرانیزي. موږ غواړو چې ژر تر ژره په قانوني چوکاټ کې دننه ګام پورته کړو چې په دې کې د تورنو کسانو نیول، زنداني کول او یا بهر ته پر تلو بندیز په څیر ګامونه شامل دي. خپله د مالیزیا پخوانی لومړی وزیر نجیب رزاق په ممنوع الخروج اعلان شوی دی او له هیواده بهر نشي تللی. دا ګام وروسته له هغه واخیستل شو چې د ویلي وو ټاکنو کې له ماتې وروسته اوس بهر ته پر سفر ځي. د مالیزیا پلازمینې کوالالمپور هوایي ډګر ته نږدې خلک راټول شوي وو چې اندونیزیا ته د ښاغلي رزاق د تلو مخه ونیسي. پر ده د فساد تورونو په ټاکنو کې د ماتې لوی لامل ګڼل کیږي. عراقیان له هغه راهیسې چې داعش په دغه هیواد کې مات شوی دی، د لومړي ځل لپاره د رایو مرکزونو ته ځي چې خپل ملي پارلمان وټاکي. تر اوسه 24.5 میلیونه خلکو د رایو لپاره نومونه لیکلي دي. د ټاکنو د خوندي کولو لپاره امنیت هم ټینګ نیول شوی دی. ښایي تر 1 ساعت په کم وخت کې د رایو مرکزونه بند شي. ټولې 329 څوکۍ دي او نږدې 7,000 کسانو ځانونه ورته کاندید کړي. هغو مهمو کاندیدانو چې ښایي ښې رایې واخلي نن سهار خپله رایه ورکړه. ډیری کاندیدان سنیان او شیعګان دي، خو کردان هم خپل نمایندان لري. که هر چا ډېرې رایې وګټلې نو د عراق د نازکې یووالي د ساتلو مسؤلیت به ور په غاړه وي. فساد او مخ پر ځوړ اقتصاد هم له ټاکنو وړاندې د عراقیانو یو له مهمو اندېښنو وې. راځئ دلته د یو څو تنو غږونه واورو چې له راتلونکي حکومت ته څه تمه لري. نن موږ په ټاکنو کې ځکه برخه اخلو چې دا دیموکراتیکه پروسه سمه کړو. نه ټانکونه غواړو او نه هم جنګي الوتکې، او یوازې د رایې له لارې غواړو هغه سیاسي پروسه سمه کړو چې د عراق پخوانیو واکمنو له پامه غورځولې وه. موږ غواړو په عراق کې حالات په بشپړ ډول بدل شي، نوي ښوونځي جوړ شي او دندې ولرو. اوس مهال هیڅ نه لرو. په تیرو 80 کلونو کې مې هیڅ بدلون ونه لید. دا بدلون به کله راځي؟ هیڅ هم نه دی بدل شوی. موږ به په آزاد ډول غږ پورته کولی شو او تمه لرو چې سوله به هم راشي او د فدرالي او سیمه ییز حکومت ترمنځ ستونزې به هم هوارې شي او پر راتلونکي پارلمان کې به د کردانو یو موټی شوې ډله هم وګورو. ما رای ورکړه ځکه په هیواد کې د بدلون غوښتونکی یم. نور هیڅ نه غواړم. دې هیواد ډېر کړاوونه تیر کړل، نو تمه لرم چې ښه خلک به بریالي شي، هغه کسان چې ښه اخلاق، ضمیر او په خدای باور ولري. الحمدلله. د څو عراقیانو نظرونه مو اورېدل. د بي بي سي پښتو نړۍ دا وخت پورې اوس لږ لنډه دمه لرو. بیرته رسنیږو نو که کولی شئ تر پایه راسره اوسئ او ژر مزه. په لندن کې د بي بي سي پښتو نړۍ دا وخت یو ځل بیا ښه راغلی. د نن د سر خبرونه مو د ټکنالوژۍ له لارې د دین په اړه معلومات. په کندهار کې اوس ډیری مدرسو د واتساپ او ټلګرام له لارې عامه پوهاوی پیل کړی دی. او د مالیزیا نوی لومړی وزیر وایي دومره شواهد ورسره شته چې د پخواني لومړي وزیر نجیب رزاق پر ضد د فساد قضیه پیل کړي. نو شنبه د لکه تل د نړۍ له بېلابېلو برخو مو د هنر او ادب خبرونه درته راټول کړي دي. د هندۍ سینما له مشهور ستوري شاهرخ خان سره خبرې هم پکې شته. نو درځئ شکیبا حبیب ته تم شو چې راباندې ویې ګوري. د
کانز فلم فستیوال د نیویارک د هنرونو میټروپولیټن میوزیم کې نندارتون، پښتو نوی چاپ شوی کتاب او د هند سینما د فلمونو نامتو ستوري شاهرخ خان سره مرکه د دې اونۍ د هنري شیبو په ګڼه کې. د تیر اونۍ په سر کې د 1 کانز فلم فستیوال د غوراوي ډلې پر لومړي ځل یو بل سره وکتل. د ډلې مشره کیټ بلانشټ ده او لوبغاړې کریستن سټیوارټ او لی سیډوکس په ډله کې ورسره دي. دا ډله به د فستیوال په 12 ورځو کې 21 فلمونه ګوري تر څو چې د کانز د پالم د اور د نامتو جایزې ته یې غوره کړي. خو د امریکایي سینما سربیره ډیر لوی او نامتو فلمونه به د سږ کال په فستیوال کې نه وي او تر ډیره به د هغو اروپایي هیوادونو فلمونه چې ډیر لیدونکو منځ کې مشهور نه دي د فستیوال کې ځای ورکړل شي. فستیوال به د یو اسپانیایی فلم په ښودلو پیل شي چې د کیسې لیکونکی او ډایرکټر یې ایرانی الاصله اصغر فرهادي دی. د پالم د اور جایزه چې د سرو زرو د یوې ونې په شکل ده په سویس کې د 3 اونیو په ترڅ کې له 118 ګرامو سرو زرو جوړیږي. د نیویارک د هنرونو میټروپولیټن میوزیم خپل نوی نندارتون د هیونلی بادیز یا مقدسو بدنونو د کاتولیکو عیسویانو مود او فیشن ته ځانګړی کړی. د جامو په دې نندارتون کې د نامتو ډیزاینرانو لکه کریشن لیکروویکس، جیانی وساچی او یویس سنت لورنت جامې نندارې ته ایښودل شوي. د نندارتون جوړونکي وایي چې دا د یاد میوزیم په تاریخ کې تر ټولو لوی نندارتون دی چې په 18,000 مربع فوټونو کې جوړ شوی او د عیسویانو مقدسې او مذهبي جامې پکې دي. ډیری دا ډیزاینران که څه هم د کاتولیک مذهب پلویان نه دي خو بیا هم پر کارونو یې تر ډیره د دې مذهب اغیز پروت دی. د هند سینمایي فلمونو نامتو ستوری شاهرخ خان د نړۍ لر او بر کې ګڼ شمېر مینوال لري. د په شاوخوا 80 فلمونو کې بیلابیل رولونه لوبولي. شاهرخ خان د ښځو حقونو په برخه کې هم ډېرې مرستندویه او خیریه هڅې او فعالیتونه کړي چې ډېر خلک یې ستاینه کوي. دی وایي چې غواړي نړۍ ټولو وګړو ته ښایسته او له ښکلاو ډکه کړي. د ډېر کارونه د هغو ښځو سره مرسته ده چې د تیزاب شیندنې بریدونه پرې شوي. کله چې پوښتنه ترې وشوه چې ولې له دې ډلې سره مرستو ته ملا تړلې په ځواب کې وویل I'm surrounded by beautiful women. Like you said, I'm a romantic hero and I'm working with the most beautiful women in the world. زه د نړۍ تر ټولو ښایسته ښځو او میرمنو سره کار کوم. زما شاوخوا ټولې ښایسته ښځې دي چې زه یې هره ورځ وینم. خو کله مې چې له دې بریدونو واورېدل نو له دوی سره له لیدو ویرېدم ځکه د دوی څېرې بدلې شوې وې. نو پریکړه مې وکړه چې له دوی سره به مرسته کوم. خو کله مې چې له دوی پوښتنه وکړه دوی مرستې ته نه بلکې همکاریو او ملاتړ ته اړتیا درلوده. And if I put any identity of me forward, زه نه غواړم چې خپله پیژندنه د یو مسلمان او یا هم د هندي الاصله په توګه وکړم. زه غواړم چې د یوه داسې هنرمند په توګه وپیژندل شم چې هر چاته او هر مذهب ته درناوی کوي او زه غواړم چې داسې فلمونه جوړ شي چې ټول خلک په ګډه ترې خوند واخلي. او د دې اونۍ پښتو نوی چاپ شوی کتاب خپل ماشوم سم وروزی دی چې لیکوال یې ډاکټر سال سرور دی او انجینیر زکریا پوپل پښتو ته ژباړلی. ژباړونکي په خپله سریزه کې لیکلي په دې کتاب کې ډیره پاملرنه دې ته اړول شوې ده چې کوچنیان فکر کوونکي وروزل شي او هره ستونزه د ښه فکر کولو د لارې خپله او یا د نورو سره په مشوره حل کړي او بل دا چې میندې او پلرونه د ماشومانو لپاره بیلګه دي او کوچنیان د دوی هنداره ده. دا کتاب دانش کتاب پلورنځي چاپ کړی. په یو څو نور لاندې خبرونو کې به د بنگلاديش لومړنی مخابراتي سټلایټ له فلوریدا فضا ته وتوغول شو. دا سټلایټ په فرانسه کې جوړ شوی او بنگلاديش او ګاونډیو ته به مخابراتي پوښښ ورکوي چې لرو پرتو سیمو ته د انټرنیټ وصلول پکې شامل دي. دا ورځ بنگلاديشي لومړی وزیرې شیخ حسینې خپل هیواد لپاره تر ټولو ښکلې بللې ده. او په کینیا کې چارواکي وایي هغه بند چې د تېره اونۍ د اوبو له ډېروالي ویجاړ شو او تر 40 ډېر کسان یې ووژل غیر قانوني جوړ شوی و. بند د چهارشنبې پر ورځ له زورور باران وروسته ونړېد. لسګونه کورونه یې وران کړل او ډېری کسان لا ورک هم دي. اوس هم د لوبو او سپورت له ډګره یو څو لاند خبرونه. لومړی کرکټ د پاکستان او ایرلند ترمنځ لومړنۍ 15 ورځنۍ لوبه همدا اوس د ایرلند په ډبلن کې روانه ده. پاکستان لومړی توپوهنه کوي او تر څو شېبو وړاندې 115 منډې کړې وې او څلور لوبغاړي یې سوځېدلي وو. نن د لوبې دوهمه ورځ ده. پرون لومړۍ ورځ د باران له امله
لوبه ونه شوه. دا د آیرلند کرکټ په تاریخ کې لومړی ټیسټ لوبه ده. دوی ته د کرکټ نړیوالې شورا تیر کال بشپړ غړیتوب ورکړ. د انګلند په چمپionship فوټبال سیالیو کې نن ماښام میډلزبرا او استن ویلا سره لوبیږي. دا به د دوه اړخیزې نیمه پایلوبې لومړۍ سیالي وي. بېګا د فولم او ډاربي ترمنځ لومړۍ نیمه پایلوبه وه چې ډاربي 1-0 وګټله. د دغو دوو نیمه پایلوبو ګټونکي به بیا 2 اونۍ وروسته د لندن په ویمبلي لوبغالي کې سره سیالي کوي. او په ټینس کې اسپانیایي رافایل نادال د مادرید پرانیستو سیالیو د منځلوبو په پړاو کې ډومینیک تھیم ته لوبه وبایلله. نادال تر دې وړاندې پرله پسې 21 لوبې ګټلې وې چې ریکارډ دی. له دې ماتې سره اوس رافایل نادال د لوبغاړو په درجه بندۍ کې له لومړي نمبر هم ولوېد. اوس به راجر فیدرر د نړۍ لومړی نمبر لوبغاړی شي. کله مو د دې فکر هم کړی دی چې که ژوبل شئ او بیا یو ماشین پوستکی درته پیوند کړي؟ ځواب که مو هر څه وي همداسې شوي دي. درځئ په کلیک کې یې د ټکنالوژۍ له نورو لنډو خبرونو سره وګورو چې څنګه. که څوک د بې چلونکي ګاډي مینوال وي او اندېښمن وي چې سیمه یې په کمپیوټري نقشه کې نشته، نو اوس یې دې مسلې ته حل لاره موندل شوې. د امریکا ماساچوسټس پوهنتون د ټکنالوژۍ څانګې داسې ګاډی جوړ کړی چې په کلیو او بانډو کې د GPS نقشې او لیزر سنسرو له لارې چلیږي او په داسې سیمو کې کارېدلی شي چې نقشه یې له وړاندې په کمپیوټر کې نه ده خوندي شوې. د کاناډا په ټورنټو پوهنتون کې څېړونکو داسې درې بعدیز یا 3D پرنټر جوړ کړی چې مخامخ د پوټکي ټوټې د ناروغ وجود ته ګنډلی شي او ټپونه یې رغولی شي. دا لاسي اله ډیره کوچنۍ ده او وزن یې له 1 کیلوګرامه هم کم دی. د دې الې له لارې د ځانګړو ناروغانو ټپونه رغېدلی شي او د پوټکي ټوټې ورته ګنډل کېدلی شي. کله مو د روبوټونو داسې ډله لیدلې چې خلکو ته د توکي یوسي؟ دا د انګلستان په همشیر کې د خوړو یو لوی مرکز دی چې خوراکي توکي پکې راټولیږي او بیا یې 600 روباټونه خلکو ته استوي. دا روباټونه په اونۍ کې د 15,000 پیرودونکو لپاره توکي چمتو کوي او د هغوی کورونو ته یې استوي. هغه روباټ چې ځلیدونکی زرغون څراغ لري د خوړو کریټ یا صندوق راپورته کوي او بیا یې یو ځانګړي ځای ته وړي چې له هغې ځایه پیرودونکو ته استول کیږي. او د انګلستان لیک ډسټریکټ سیمه که ډیره ښایسته هم ده او د یونسکو نړیوال میراث سیمه ګڼل کیږي، خو ګرځېدل پکې اسانه نه دي ځکه ځینې وخت یې لارې هغو خلکو نیولې وي چې پلي ګرځي. خو اوس د لیک ډسټریکټ ملي پارک کارکوونکو وړاندیز کړی چې سیلانیان دې په هغو ګاډو کې وګرځول شي چې بې چلونکي چلیږي. د دې چارې لپاره کار پیل شوی، خو داسې اندېښنې هم شته چې دغه ګاډي به په هغو لارو څنګه چلیږي چې لوړې ژورې لري. کلیک نو دا خبرونه مو هم همدلته پای ته رسیږي. خو کوم پوره نه وی لیدلې او یا غواړئ بیا وګورئ کولی شئ ځکه د 40 ساعتونو لپاره په ورپاڼه باندې پرته وي. BBC پښتو ټکي کام ته کله شئ هلته ویډیوګانې مرکې او ډېر نور په ژبه مطالب پکې شته چې خامخا به مو خوښ شي. نو سر وښکاره کړئ د ژورنالیزم پوهنځی هم لرو که مو خوښوه د BBC ژورنالیزم پوهنځی پکې موندلی شئ. خبرونه مو هم سبا ماښام 6:30 بجو ښه وخت او ښه شپه.